غړی د نزله بیا راغله. چا ویل؟ دا چا ویل؟ زما څه ولې پوښتنه کوې؟ هر چا چې درته ویل هغسې پوښتنه وکړه نه کوم دماغ راخرابه. زه چې دماغ یې خراب به شي ستا سره بیا دماغ د څه و؟ استاده ته شاید نه یې خبر زما څه خورا ډېر دماغ دی. څه؟ وکړه چاته نه وایه. نو ونیسه زما د سوال جواب راکړه. پوښتنه وکړه. فکر وکړه چې د امو یو درخته ده. ښه فکر مې وکړې. بیا ځه به اول خو ګرده سوال واورې. فکر وکړه چې د امو یو درخته ده په کوم کې چې 10 کیلې دي که د هغه څخه 5 لیمبو وخورې نو څو ګلاب جامن به پاته شوي؟ وایي استاد دا بیا څنګه پوښتنه ده؟ زوی دا څنګه پوښتنه ده؟ جواب یې راکړه. استاده په هغه درخته کې 15 پټاټې پاته سوې. اوس خنوې د امو په درخته کې بیا پټاټې د کومه رالې؟ څنګه نشي راتلی؟ ستا په درخته کې کیلې ګلاب جامن لیمبو راتلی شي پټاټې څنګه نشي راتلی؟